السلام علیکم ګرانو شاګردانو، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ خدای وکړي چې جوړ روغ یاست. راځو د دریم صنف بیا هم د ژوند مهارت درس ته. د نن درس مو دی په کور کې له خطرونو څخه ځان ساتل. صفحه 59 صفحه دی. ګرانو شاګردانو، تاسو خپل کتابونه راواخلئ او 59 صفحه او تصویرونه وګورئ او هم 80 صفحه زموږ متن دی. زه درته متن وایم او تاسو وګورئ که چیرې کوم غلطیانې کوم شیان و بیا چې شو کې بیا ویډیو راته وکړئ ماته ووایاست غلطیان به اصلاح کوو او بیا هم درس درته د سره تکراروم. خو اوس راځئ متن ته وګورئ. ګرانو شاګردانو، وایي زموږ په کورونو کې مختلف شیان موجود دي. زموږ په کورونو کې مختلف شیان موجود دي که په احتیاط سره ونه کاریږي زیات خطرونه رامنځته کیږي چې د مالی او ځاني زیانونو سبب کیږي. باید له ځان څخه کښته ماشومان پوه کړو چې د برېښنا ساکټ ته لاس اوږد نه کړي، ګاز، تیلو او جوش اوبو ته نږدې نه سي او په کور کې له ناروغو کسانو سره تماس ونه لري. د هغو له قاشوغو او ګیلاس څخه استفاده ونه کړي. له دورو، خاورو او د لرګي له دود ځان وساتي چې ناروغه نشي. دغه راز د سر خلاصو څاګانو او لویو ویالو څخه هم چې شو کې او لوی ویالو ترڅنګ لوبې ونه کړي. ښه ګرانو شاګردانو، دا زموږ متن و. راځو تاسو خو متن مو ولیدله او متوجه یاست ورته چې کوم شیان یاد کړي وو. ګرانو شاګردانو، وایي په کور کې موږ څنګه کولی شو چې ځان له خطرو څخه چې شو که وساتو. د مثال په ډول ګرانو شاګردانو، زموږ کوچني ورونه دي یا هم موږ خپل یو، باید جوش اوبو ته نږدې نه سو. ګاز و، چاره و، غیچي و، دا شیان چې تیره سوکه لري باید دوی سره بازي ونه کړو او خپل وخت ضایع نه کړو. د دې پر ځای باید یو ګیم، یو ساتري، یو بل بازي وکړو چې هغه هم موږ ته هم زموږ کوچني ورونو خویندو ته تاوان ونه رسوي. ګرانو شاګردانو، او یا هم هغه څاګانې چې مثلا زموږ کورو ته نږدې دي هغوی ته نږدې ونه سو. ویالو ته چټلې مردارې اوبه ولري هغه موږ ته تاوان رسوي، هغه ته نږدې نه سو. د دغه شیانو څخه باید چې شو کړو ځانونه وساتو. ښه ګرانو شاګردانو، راځو په دا درس کې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې تاسې دا درس یو وارې لیکئ او د څو خطرناکو شیانو نومونه اخلئ او ماته ویډیو کوي بیا هستوي. تر بلې ورځې دپاره ښه وخت درته غواړم. خدای په امان. ښه وخت.